امریکا له افغانستان سره 215 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د امریکا ولسمشر په پاریس کې له خپل افغاني سیال سره په کتنه کې له کابل سره د واشنګټن 215 میلیونه ډالرو نوې مرستې خبر وکړ. جو بایډن ویلي چې په دې مرستو کې تر ډیره مهمات شامل دي. دا مرستې توغندیو د سیستم د پیاوړتیا او د افغانستان دفاعي وړتیا زیاتولو لپاره برابریږي. بایډن تیره میاشت افغانستان ته د امریکا د 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرستې تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر پرون په پاریس کې له ملايعقوب څخه له دې امله بخښنه غوښتې چې د امریکا مرستې ورته په ځنډ رسیدلې دي. جو بایډن ملايعقوب سره په لیدنه کې ویلي چې د مرستو دغه بسته له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ ژمنتیا ښیي.